بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ او خپل په کورونو کې خپل د کورنۍ سره سلامت پاتې وئ. د تاسو د کور ښوونکي بیا هم زینب حمیدي د شپږم ټولګي ریاضي مضمون پښتو ژبې کې د عنوان پوښتنې دویمې برخې ته چې په تېرنۍ برخه کې موږ د دغې پوښتنې چې د تاسو د کتابونو 5 مخ باندې و لومړنۍ برخه مو کار وکړه چې په هغې کې مو 3 سوالونه حل کړل چې لومړۍ برخه یې وه 3 هغه اعداد چې 5 ته قابلیت د ویش ونه لري. دویم پوښتنه وه چې 3 هغه اعداد چې 3 ته د ویش قابلیت ونه لري او بیا هم په یو سلسله اعدادو کې موږ د څلورم قابلیت ویش هم تطبیق کړل. هیله ده چې تاسو هم په خپلو کتابچو کې دغه رسولي وي او هیڅ کومه ستونزه پکې ونه لرئ او وکولی شو چې نن هم د خپل د درس د پوښتنې دویمې برخې ته په ښه توګه سره یو ځای مخته لاړ شو. بیا هم موږ ته دلته ویل شوي دي چې د تاسو په څلورمه پوښتنه کې موږ ته ویلي چې په لاندې عددونو کې د ستارې علامې په ځای کوم رقمونه ولیکل شي چې تر څو لاسته راغلي عدد پر څلورو د قابلیت تقسیم ولري. ګرانو زده کوونکو موږ به ښه اول دغې ته پام وکړو چې د موږ د څلورو باندې تقسیم قابلیت څو قوانین درلودل؟ بلکل 3 قوانین درلودل. لومړی کوم قوانینو؟ هغه قوانین چې مونږ وویل چې پر څلورو باندې پوره قابل د ویش لري چې یویز او لسیز یې بلکل، یعنی اول قانون هغه اعداد چې یویز او لسیز رقمونه صفر وي. دویم قانون هغه اعداد چې یویز یې 2 یا 6 او لسیز یې طاق عدد وي. دریم قانون هغه اعداد چې یویز یې 0 4 8 او لسیز یې جفت عدد وي. نو که چیرته موږ دغه 3 قوانین په خپل نظر کې ونیسو نو موږ کولی شو چې په ډېره ښه توګه باندې دغه د ستارو یا خالي تش ځایونه ډک کړو. لومړی موږ ته ویلي دي چې دغه عدد باید موږ داسې یو عدد وټاکو چې هغه د څلورو سره که چیرته موږ ولیکو نو دغه ټول عدد پر څلورو د تقسیم قابلیت ولري. اوس ګرانو زده کوونکو ښه په پام سره وګورئ چې موږ د دغه قوانینو په اساس باندې کوم قوانین ته دې ته عدد ټاکلی سو. لومړی عدد یې جفت یا 2 دی. د دویم قانون په اساس موږ چې یویز یې 2 یا 6 نو یویز یې 2 دی خو لسیز باید یو طاق عدد وټاکو. یعنی دلته کولی شو چې یو وټاکو، یو طاق عدد دی. یعنی لومړی عدد د موږ څه کیږي 4512. دوهم عدد موږ ته ویلي دي چې دغه عدد باید څه شی وي؟ داسې یو عدد وي چې هغه پر څلورو باندې یعنی پوره د ویش قابلیت ولري. که چیرته موږ دلته وګورو دغه یویز څه شی دی؟ یعنی 0 او 4 دي. دغه د ستارې په ځای کې موږ باید داسې یو عدد وټاکو چې هغه باید څه شی وي؟ جفت وي. یعنی که چیرته دغه عدد د ستارې د ځای عدد جفت وي نو موږ دغه عدد کولی شو په څلور باندې پوره د ویش قابلیت ولرو. که چیرته زه دلته وټاکم چې 4 یعنی 50 5140 داسې یو عدد دی چې پر څلورو د دریم قانون په اساس باندې پوره د ویش تقسیم لري. ډېر ښه. 100 دلته ستاره ده. لومړی راځئ چې دغه ستاره پوره کړو. موږ ته ویل چې لسیز یې طاق عدد دی. نو اوس وګورو چې دویم قانون په اساس باندې لسیز یې طاق عدد دی. نو یویز باید کوم عدد وي؟ یا 2 یا 6. نو موږ دلته لیکلی شو چې 1816. بل عدد د موږ پوره شو. بل عدد د موږ چې دی ویلی دي دلته چې 1000
2 دي 8 او 4 دغه عدد باید موږ پوره کړو. موږ ته ویل که چیرته لومړی عدد 4 وي یعنی مخکینی عدد څه شی وي 4 0 یا 8 وي او دویم عدد یا لسیز عدد څه شی وي دلته جفت وي. نو موږ د دغه قانون په اساس باندې کولی شو یعنی لومړی عدد دلته 8 دی د هغې نه باید موږ کولی شو چې جفت عدد وټاکو یعنی 2000 که دلته 0 موږ وټاکو نو دغه عدد پر 4 د ویش قابلیت لري. بل عدد دی 2 او 2 دانې ستاره یعنې دغه تش ځایونه کې باید موږ د لومړی قانون چې موږ یویز او لسیز رقمونه یې 0 وي نو موږ کولی شو دلته ووایو چې 200 دا عدد هم کیږي. عدد مو په دغه ترتیب باندې اعداد ورته وټاکل د قوانینو په اساس موږ اعداد پوره کړل. دا هغه اعداد دي چې پر 4 باندې د ویش قابلیت لري. هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو هیڅ کوم مشکل نه لرئ او دا سوال مو په ډیره ښه توګه سره حل کړی وي. 5م سوال یا 5مې پوښتنې ته راځو. موږ ته ویل شوي دلته چې تاسو 4 عددونه ولیکئ چې پر 5 او هم پر 2 د تقسیم قابلیت ولري. ډیر ښه. لومړی راځئ چې موږ دغه 5مه پوښتنه اجزاوې ځان ته تیارې کړو. قابلیت د تقسیم پر 2 د ویش قابلیت موږ ویل چې هغه عدد چې یویز یې 0 یا جفت وي پر 2 د ویش قابلیت لري او پر 5 د ویش قابلیت هغه عدد چې یویز یې 0 یا 5 وي. ګورئ ګرانه زده کوونکو ښه پام سره مو فکر وي په دغه دواړو قوانینو کې چې پر 2 د ویش قابلیت دی او پر 5 د ویش قابلیت دی باید موږ یو داسې وجه پیدا کړو چې مشترکه وي په دواړو کې. په دې کې ویلي که یویز یې 0 یا جفت وي په دې کې ویلي که یویز یې 0 یا 5 وي نو دغه جفت او 5 خو مختلفه وجهې دي خو 0 په 2 کې هم شته په 5 کې هم شته. نو موږ هغه اعداد پیدا کوو چې د هغې لومړی که چیرته 0 وي هغه هم پر 2 باندې د ویش قابلیت لري او هم پر 5 باندې. نو اوس یې موږ ته ویلي چې موږ څو عدد دلته کار 4 عدده یعنې که چیرته زه ووایم چې د ما لومړی عدد 0 دی دغه 0 پر 5 هم د ویش قابلیت لري پر 2 هم د ویش قابلیت لري. ولې؟ ځکه چې د دواړو قوانینو سره سمون لري. بل عدد به زه وټاکم 414 وبخئ 410 نو دغه 410 چې زه دلته بیا هم ولیکم 410 یعنی لومړی یې 0 دی نو دغه ټول 410 هم پر 2 د ویش قابلیت لري هم پر 5. ولې؟ ځکه چې د دواړو قوانین سره سمون لري. دلته هم ویلي که یویز یې 0 وي دلته هم ویلي که یویز یې 0 وي نو موږ یو قانون چې وجه مشترکه وه په دواړو کې هغه په نظر کې ونیو یعنی دا مو په نظر کې ونه نیول چې جفت او 5 هم باید وي. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ ډیر ښه. دا هم شو دویم عدد. دریم عدد هم موږ دلته ټاکلی شو وایو چې 8 داسې یو عدد دی چې یویز یې 0 دی نو هم پر 2 هم پر 5 د ویش قابلیت لري. بل عدد موږ ټاکلی شو 500 او همداسې لا نور ډیر زیات عدد دی چې تاسو یې کولی شئ هغه وټاکئ چې هم پر 2 باندې او هم پر 5 باندې پوره د ویش قابلیت ولري. ګرانه زده کوونکو تاسو اوس کولی شئ چې په خپله کتابچو کې لومړی د هر پوښتنې د ځواب دپاره د هغې قوانین یو ځل بیا هم د ځان سره تکرار کړئ هغه قوانین بیا هم ولولئ د ځان سره او په پای کې د هغې ځوابونه په خپله کتابچو کې ولیکئ. د مونږ د نن ورځې لوست یعنی دغه 2 سوالونه چې بیا هم په بلې برخه کې چې مونږ بیا تاسو ته د دې پوښتنو اخرنۍ باید کار وکړو برخه باید کار وکړو نو تاسو تر هغې پورې کولی شئ چې د خپل دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې ولیکئ ځان سره یې تمرین کړئ او لا زیات مثالونه د دغې پوښتنو دپاره وکاروئ. بیا هم ګرانو زده کوونکو زه تاسو دا سوالونه یو ځل تکراروم. مونږ ته په 4م سوال کې ویل شوي وو چې په لاندې عددونو کې د دغې
دغې د ستارې یا د ستوري یا هم د تش ځایو کې هغه عدد یا رقم ولیکل شي تر څو چې لاسته راغلی عدد پر څلورو د تقسیم قابلیت وي. نو موږ د څلورو قوانینو په اساس باندې موږ وویل چې هغه عدد چې د هغې یویز او لسیزې صفر وي، هغه عدد چې د هغې یویز دوه یا شپږ او لسیزې طاق وي، او هغه عدد چې یویز یې صفر څلور او اته وي او لسیز یو جفت عدد وي، نو دا عدد چې وي په څلور باندې پوره د قابلیت ویش لري. چې موږ چې کله د ستوري ځایونه ډک کړل یعنې هغه کومې رقمونه ولیکل، نو په آخر کې پای ته په لاس راغلي رقمونو کې موږ دغه اعداد په څلور باندې پوره د ویش قابلیت درلودلی شي. کوم عدد دي؟ 4512، 5140، 1840، 2004 او آخري 200. دا هم د مونږ ځوابونه چې مونږ لاسته راوړل. بیا هم په 5م سوال کې مونږ ته ویلي وو چې څلور عددونه ولیکئ چې هم پر 5 هم پر 2 د تقسیم قابلیت ولري. چې پر دې کې مونږ څه وکړل؟ مونږ د دغې دوه قابلیت د تقسیم قوانین وپېژندل لومړی، او په هغې کې مونږ دا وکتل چې کوم قانون دی چې په دواړو کې هم په دوم کې د ویش قابلیت او هم پر 5 د ویش قابلیت پوره لري. نو په دې کې موږ ولیدل چې دغه صفر که چیرته یویز په 5 کې او په 2 کې هم یویز رقم د اعدادو صفر وي، نو هغه عدد پر 2 باندې هم د ویش قابلیت لري او پر 5 هم لري. چې موږ دې ته وټاکل زر مو لومړی و، بیا هم 410، 80، 5 ځایونه څلور داسې عدد مو وټاکل چې د دې یویز څه شي دي؟ صفر دي. یعنې دغه صفر پر دې باندې موږ ته معلوموي چې د دغې اعداد هم پر 2 پوره د ویش قابلیت لري او هم پر 5 د ویش قابلیت لري. تر دې چې موږ د دغې پوښتنې درېیمې برخې ته لاړ شو، په بلې برنامې کې تاسو انشاءالله چې زده کړي به مو وي او د نن په دغې برنامه کې به مو دغې پوښتنې د ځوابونو سره هیڅ کومه ستونزه اوس نه لرئ، او انشاءالله چې په خپلو کتابچو کې ولرئ چې د تاسو ښوونکي به د تاسو کتابچې ګوري او د تاسو په کتابچو کې به د دغې پوښتنو ځوابونه هم لیکل شوي وي. مننه ګرانو زده کوونکو، په ځان پام کوئ، درسونه مو همیشه تکراروئ. تر بل برنامې پورې مو په پاک خدای باندې سپارمه. خدای پامان او ښه وخت.